د دوی بل قبیح کار الله رب العزت دلته دا خبره ذکر کوي چې د دوی یو بد صفت دا دی چې دوی همیشه لوزونه ماتوي. دې کوم تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او مؤمنانو ته، ځکه چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د مؤمنانو سره ډېر لوزونه کړي او هغه مات کړي. الله ورته وایي دا د دوی پوخانی مرض دی، داسې دوی کې نوې بیماري نه ده راغلې، د پوخانه دوی کې دا مسله ده. او کلما عاهدوا عهدا، آیا او هر کله چې دوی لوز وکړي عهدا یو لوز، نبذه فریق منهم، نو غورځوي دې لره یوه ډله د دوی نه. دا د دوی بل صفت دی چې کله هم دوی سلوز وکړي او کلما عاهدوا عهدا، نو هغه د دوی نه یو ډله ګزاري. اوس دا عهد څه شی دی؟ نو صحیح خبره دا چې دې کې ټول عهدونه دننه رالو، که هغه دوی په تورات کې کړي دي الله سره، که هغه دوی زموږ د پیغمبر سره کړي دي، که هغه دوی د الله سره کړي دي، که هغه دوی د مسلمانانو سره کړي دي، که هغه دوی خپل منځ کې کړي دي، دوی کې دا بیماري ده چې دوی لوزونه ماتوي. مات کړي دي، ماتوي او ماتوي به، دا د دوی یو صفت دی چې دوی پورې لازم دی. او کلما عاهدوا عهدا نبذه، نبذه اصل کې نبذ چې دی دا الطرح والالقاء ته وایي، په عربي کې یو شي غورځولو ته وایي، یو شي غورځولو ته سره د نفرته. نو کله چې دوی لوز کړی دی هغه لوز یې غوزار کړی دی. نبذه فریق منهم، یوې ډلې د دوی نه. یعنې دا مو ګوره الله عدل او انصاف کوي، داسې ونه چې ټولو، یوې ډلې، یعنې بعض پکې شته چې هغه څه دي لوز پورا کوي. خو بیا یو زړه ته یو سوال لازي چې یوې ډلې د دوی نه لوز مات کړی دی، که لوزونه مات کړي، نو کیدی شي هغه ډله لږ غونته کي، نو لږو لوز مات کو او ډېرو نه دی مات کړی. د دې لپاره چې دا خبره ستا د ذهن نه وځي، الله وایي بلکې اکثرهم لا یؤمنون، اکثر د دوی نه ایمان نه راوړي. یعنې هغه ډله چې لوز یې مات کړی هغه ډېرو که لږو؟ هغه ډېرو، چې نه دی مات کړی هغه لږ دي. ځکه الله دا خبره ذکر کړه بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثر د دوی نه ایمان نه راوړي. اوس وګوره لوز ماتولو خبره وه، نو دې لوز ماتولو ته ګوره. ولما جاءهم رسول من عند الله، او هر کله چې راغی دوی ته رسول د طرف د الله نه، مصدق لما معهم، چې تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دوی سره دي. مراد ترې څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. مخکې ولما جاءهم کتاب، کله چې راغی دوی ته کتاب، دلته چې کله راغی دوی ته رسول، نو هلته مراد قرآن، دلته زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دی پیغمبر تصدیق کړی دغه کتابونو کوم چې دوی سره دي. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نو غزار کو یوې ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی و ورته کتاب، کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب د الله وروستو د شاګانو د هغوی نه، کأنهم لا یعلمون، گویا کې دوی نه پوهېږي. یعنی لوزونه دا نه چې دوی د انسانانو سره مات کړي، دوی لوزونه د الله هم نه دي پوره کړي. پیغمبر راغی رښتینی، او د دوی نه لوز څه اخیستی شی و چې په دې به ایمان راوړی. یو ډله پکې راولېږېده هم د دوی نه، نبذ غزارې کو هغه کتاب الله چې هغه کتاب د الله دی، وراء ظهورهم، وروستو د شاګانو د دوی نه. او چې کله عربۍ کې داسې وویلی شي که نه چې یو شی شاته گزار کو، نو د دې یو معنی دا ده چې عمل پې نه کوي.
دا نه چې کتاب یې راواغستو شاته غزار کو عمل پې نه کوي. ځکه که دلته څوک دا اشکال وارد کي چې نه یهودو خو داسې تورات گزار کړی خو چېرته نه دی. یهودو چې تورات گزار کړی چې داسې راغستی او شاته یې ویشتی، څه مطلب دی؟ عمل یې پې نه دی کړی. بله فایده ترې دا راووته که ته پکې بعض منیم خو بیا هم دې ته کتاب غورځول وایي ځکه چې تا پکې بعض نه دي منلي. پرون آیت تیر شو که نه څه دی؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. نو دام کتاب غورځول دي. او یو تفسیر یا یو قول په دې کې دا دی چې کتاب الله نه مراد قرآن دی. یو ډله په دوی کې راولګېده او قرآن یې شاته غزار کو. نو که تورات ته وایي چې شاته یې غزار کړی، تورات یې څنګه غزار کو؟ نو تورات کې چې څه دي په هغې پوره عمل ونه کو. قرآن یې څنګه شاته غزار کړی دا خو واضح ده. د قرآن نه خو دوی چورلټ منکر دي. نو که ته کتاب الله دلته تورات تی مراد علی هم صحیح ده، او کتاب الله نه مراد که ته قرآن علی نو هم صحیح ده. کأنهم لا یعلمون، گویا کې دوی نه پوهېږي، لکه دوی نه پوهېږي. معنی دې څه ده؟ یعنی ځان یې په زور قمقل کړی دی. څنګه؟ علم ورسره شتي، علم ورسره د تورات شتي، د دې پیغمبر پته ورته شتي، د دې قرآن پته ورته شتي. نو کأنهم لا یعلمون، دا نه چې لا یعلمون دوی ته پته نشتي، گویا کې دوی نه پوهېږي. خلک وایي که نه وایي پلاني ځان داسې کړی و لکه دی چې نه پوهېږي. معنی دا چې پوهېدو خو ځان یې داسې کړی. نو دوی پوهېږي خو ځان یې په زور قمقل کړی چې موږ نه پوهېږو. او روان شو په څه پسې؟ په جادو پسې. ځکه به دې پسې د جادو باس راځي. کتاب د الله پاتې شو، وحی پاتې شوه، تابعداري د څه شروع شوه؟ د جادو تابعداري شروع شوه. په جادو پسې روان شو. دا فایده یاده کوي، فایده او فایده چې کله دې هم قرآن او حدیث پرېښودو الله به دې په باطل کې نښلی. یا ځان مصروفه که په قرآن او حدیث کې، او یا ځان تیار ساته چې په باطل کې به مصروف وي. دو کې یو ده چې قرآن او حدیث ته پرېښودو په باطل کې به کېږي. دلته دوی چې کله وحی د الله پرېښوده اخته شو په څه کې؟ په جادو کې، د کفر په خبرو کې اخته شو. نو چې کله ته قرآن او حدیث پرېږدې نو په باطل کې به اخته کېږي. نو ځکه ځان مصروف که په قرآن او حدیث کې، تابعداري کوو د قرآن او د حدیث چې الله دې ساتي د څه نه؟ چې الله دې ساتي د باطلو. و دې نه بعد چې د آیت ته بیا لږ تفصیل غواړي او کې د جادو مسایل او احکام دي، او د جادو څنګه دوی نسبت سلیمان علیه السلام ته کوي، او آیا په رښتیا سلیمان علیه السلام د جادو امر کړی چې زده کوي یا کوي یې، او د هاروت او ماروت څوک و، د بابل ښار کوم یو و، او جادو اثر کوي او که نه کوي. دا مسئلې تفصیلي دي، انشاءالله دا به سبا بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوهه کي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې حق سره تړلي وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.